د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو زړه ته راتېرو اورېدونکو سلامونه مینا پیرزوینې مې ومنئ په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم درنو اورېدونکو نن د ستورو په مزل خپرونه کې درته د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 18مه برخه دراوروم خو وړاندې له دې چې د 18مې برخې د نشر ور پرانیزم لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره 14مه برخه په کومو جملو کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه خو درنو اورېدونکو له تاسې یوه هیله لرم چې د خپرونه را سره هم د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په 14مه برخه کې اورېدلي چې د دې تفصیل د ویلو څخه مقصد دا و چې صلاح الدین د حالاتو له مخې تر داسې فشار لاندې و چې هلته د سپاهیتوب د مکملو وړتیاو سره بیا هم خپل پټ جوهر نشو را څرګندولی د دې خبرې څخه د هغه دښمنانو داسې وانګرله چې صلاح الدین ان تر 25 او یا 26 کلنۍ پورې یو ډیر ناوړه او بیکاره ځوان و د صلاح الدین یو غربي سوانح د صلاح الدین په ژوندانه یوه ډېره مفصله لیکنه کړي خو قلم یې هر 10 پاڼې وروسته په دې لیکلو باندې ناست منع کیږي چې وایي صلاح الدین تر 26 کلنۍ پورې ناکاره او ناوړه ځوان و هغه تر دې وخته پورې د محل په څنډو کې د صرف و نحوې په غوټو پرانیستلو کې مصروف و د مخ او شکل څخه هیڅ داسې نه ډاګېدله چې هغه به په نږدې راتلونکي کې د صلیبي جنګونو تر ټولو ستر اتل او قهرمان اوسي د صلاح الدین هر دښمن او دوست د هغه د سترګو د سهرانه لید تعریف کوي د نجم الدین او اسدالدین شیرکو ترمنځ به نږدې هره ورځ دربار کې لیدنه کېده خو صلاح الدین به یې ډېر کم تر سترګو کېده د اسدالدین شیرکو او صلاح الدین ایوب کتنه یوازې هماغه و چې د نجم الدین ایوب له اړخه په ترتیب شوي مېلمستیا کې ترسره شوه اسدالدین شیرکو تر ډېرې مودې پورې په سوچونو او فکرونو کې ډوب او بیا یې په ناڅاپي توګه سر راپورته کړ او خپل مشر ورور نجم الدین ایوب ته یې په داسې توګه وویل لکه صلاح الدین چې خپل زوی وي ډېر ښه زه غواړم صلاح الدین له ځانه سره بوزم نجم الدین په حیرانونکې توګه ورته وکتل بیا یې ورته وویل آیا رښتیا هم صلاح الدین له ځانه سره بوځي نجم الدین لا تر اوسه د هغه په خبره ډاډمن نه و نجم الدین هم ورته په قوت او ډاډمنۍ لهجې سره وویل هو زه هغه له ځانه سره بوزم او د تل لپاره یې له ځانه سره بوزم نجم الدین هم پرېکړه کړې وه او ویې ویل سمه ده زه به یې سبا ستا لورې ته درولېږم اسدالدین شیرکو د تللو لپاره ودرېد نجم الدین پرې اعتراض وکړ آیا د خپلې ورندارې سره ملاقات نه کوې هو ولې نه د همغې لورې ته خو روانېږم د دې خبرې سره سم اسدالدین شیرکو د ښځو د ځای په لور ور وخوځېد بیګم نجم الدین هم د سردار شیرکو سره د کتلو انتظار کاوه هغه اسدالدین شیرکو د لیور په څیر نه بلکې د زوی په څیر راستر کړی د هغې د پالنې د طبیعت څخه ټول خبر وو پالل شوی زوی که خپل وي او که پردی خپل ګرځي خو د هغې ورځې راهیسې چې اسدالدین شیرکو هلته په تکریت کې یو کس وواژه نو د همغې ورځې راهیسې ورته د هغه د پالونکي په زړه کې داسې یوه غوټه پیدا شوې وه چې په هیڅ توګه یې د پرانیستو نوم نه اخیسته اسدالدین شیرکو هم د دې څخه ښه خبر و کله چې د هغه او بیګم نجم الدین ترمنځ لیدنه وشوه نو اسدالدین شیرکو د هغې په مخ کې ډېر په ښه نیولې روان و خو د دواړو ترمنځ چې کوم واټن پیدا شوی و د هغې د کمیدو
نوبت نه راته. د بیګم نجم الدین سره د مخ کېدو سره سم اسدالدین شیرکو د صلاح الدین یادونه وکړه. ورندارې ما خو ستا صلاح الدین خپل زوی وګرځاوه. بیګم نجم الدین وپوهېده چې اسدالدین شیرکو ته نن کومه خاصه اړتیا پیدا شوې ده، په دې خاطر زما تر مخه غوړمالي کوي. لکه څنګه چې وویل شول چې نجم الدین او ښځې اسدالدین شیرکو لکه د خپل زوی په څیر پاللی و. شیرکو هم هغوی د خپلو والدینو په څیر ګڼل او ډېر وخت به د کوچنیانو په څیر ضد یا غوړمالي کوله. نن هم هماغه ډول تګلاره خپله کړې وه، خو د هغه وخت راهیسې چې د تکرې څخه ویستل شوی و هغې د اسدالدین شیرکو هیڅ خبره نه منله، بلکې هڅه یې کوله چې د شیرکو سره بالکل مخ نشي. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې 13 برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 18 برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. خو شیرکو لومړی نیغ د هغې کمرې ته ورغی، خو کله چې په خپله کمره کې پیدا نه کړه نو اخوا دېخوا یې ولټوله. نجم الدین هم تر خوا روانو او په خپل منځونو کې خبرې اترې کولې. د بل اړخ کله چې بیګم نجم الدین پوه شوه چې اسدالدین شیرکو د کوټې څخه بیرون ولاړو نو سم د لاسه د هغه کوچنۍ کوټې څخه راووتله چې دا پکې پټه شوې وه. شیرکو هم هغې ته د سلام کولو پرته د صلاح الدین په اړه خپل احساسات څرګند کړ. بیګم نجم الدین په ناڅاپي توګه په خپله مخه کې د اسدالدین شیرکو په کتلو سره حیرانه شوې وه. خپله حیرانتیا یې پټه کړه او ویې ویل: هرومرو یې بوزه، ما ته د کومې خبرې څخه منع کړی، او که زه دې منع هم کړم نو ستا ورور دې کله منع کوي؟ اسدالدین شیرکو په ډېرې اندېښنې سره وویل: ورندار، ته تر اوسه له ما څخه خفه یې؟ د الله لپاره زړه دې زما په اړه پاک کړه که نه؟ صوبیداره، زما زړه بالکل درته پاک دی. د بیګم نجم الدین زړه پاک شوی نه و. د اسدالدین شیرکو په لهجې او اواز کې هم غم را څرګند شوی و. ورندارې، په الله تعالی سوګند چې زه دې د مور په څېر عزت کوم. نجم الدین وویرېد او ویې ویل: بیګم، د الله لپاره شیرکو خو زموږ میلمه دی، ما هغې ته څه ویلي دي؟ د بیګم نجم الدین وویل: زړه په هیڅ توګه نه پاکېده. زه د خپل زړه مالک یم او تل خپله خوښه کوم. څه چې غواړئ ویې کړئ. زه څوک یم چې هغه تم کړم؟ اسدالدین شیرکو به څه فکر کړی و. سم د لاسه د خپلې ورندارې مخې ته ورغی، په ډېر عاجزۍ سره ور ودرېدلو. ورندارې، زه اوس دا باور نشم زغملی، د الله لپاره ما ته بخښنه وکړه. بیګم نجم الدین هم پریشانه شوه. صلاح الدین هم راغی او د دوی تر څنګ ودرېد. هغه د پخوانیو قصو څخه خبر نه و. د مور سخته لهجه او د اسدالدین شیرکو د بخښنې غوښتل هغې د خپلې مور لمن ونیوله. درنې مور جانې، ولې مې د کاکا جان څخه خفه شوي؟ دا خو له تا نه بخښنه هم غواړي. بیګم خپل زوی صلاح الدین لږ څه ټېله کړ. ورته یې ویل: صلاح الدینه، ته په دې خبرو کې مه راننوځه. بیا اسدالدین شیرکو مخاطب کړ. ویې ویل: ما ولې د دوی تر مخ بې عزته کوئ؟ دا اوس خو صلاح الدین پوښتنه وکړه، که چیرې کومه کنیزه راشي نو بیا؟ اسدالدین شیرکو وویل: نن به پرېکړه کېږي او بیا به ځم. تر هغه چې ته نن خپل زړه زما په اړه پاک نه کړې نو زه به همداسې ولاړ یم. شیرکو صوبیداره، شیرکو ته صوبیدار یې. محترم ورندار، ته خو د دمشق د والي ښځه یې، زه کشر یم، ما ته به هیڅوک هم څه ونه وایي، هم تا څخه به پوښتنه کېږي. کیدای شي چې اسدالدین شیرکو د شرم احساس کړی وي او وی ویل: ورځه ښځې، پرېږده یې. اسدالدین شیرکو خو تا د صلاح الدین په څېر پاللی،
او راستر کړی دی. د بیګم نجم الدین د خولې څخه یو سوړ او سیلی راووت، سترګې ډکې شوې، د شیرکو سترګې هم نمناکې شوې وې. صلاح الدین خو سم ژړل. بیګم د مینې نه خپل لاس ور اوږد کړ او اسدالدین شیرکو هم په داسې حال کې چې د سر ویښتانې سپین شوي سر راښکته کړ او د خپل ورندار په غېږ کې داسې ور پرېوت لکه کوچنی ماشوم چې د مور په غېږ کې ور پرېوځي. په دې سره ټولې ګیلې ناندرې له منځه ولاړې. د دواړو ورونو او د دوی د کورنۍ لپاره دا صحنه ډیره د خوشحالۍ نه ډکه وه. د نجم الدین او اسدالدین شیرکو ترمنځ هم کوم خاص اختلاف نه و، خو هغه وخت د اسدالدین شیرکو د بخښنې د غوښتلو اغیزه دومره زیاته وه چې نه یوازې د بیګم نجم الدین زړه پاک شوی و، بلکې صلاح الدین ته هم دا ډاګیزه شوې وه چې د دواړو ورونو او ورندارې ترمنځ څومره خلوص او محبت شتون لري. بلې درنو اوریدونکو، شیرکو وویل ورندارې اوس خو به اجازه وي چې صلاح الدین جان له ځان سره بوزم. بیګم نجم الدین د خپل میړه په لور وکتل او بیا یې وویل هرومرو یې له ځانه سره بوزه، خو دا یاد لره چې صلاح الدین پر ما ډېر ګران دی. اسدالدین شیرکو په ډېره محتاطه لهجې سره وویل مور خو د خپل هر بچي سره مینه کوي، خو د بچي د راتلونکي په اړه هم فکر کول پکار دی. زما مطلب دا نه ده چې تاسې به د هغه خیال نه ساتئ، خو دا وایم چې د ماحول او چاپیریال په بدلون سره به د هغه پټې وړتیاوې هم راډاګیزه شي چې تر اوسه یې د راډاګیزېدو لپاره زمینه نه وه برابره شوې. بیګم نجم الدین په پوره ترخې لهجې سره ترې وپوښتل هغه څنګه؟ اسدالدین شیرکو خپل ځان کنټرول کړ او ویل ورندارې په حقیقت کې د دمشق ماحول او چاپیریال ډیر زیات آرام او خوشالونکی دی. هسې پکې د یو انسان طبیعت کله کله درنیږي. بیګم نجم الدین وویل ته چې هغه له ځانه سره بوځې نو هغه به چیرې ساتې؟ آیا د دمشق نه بیرون په کوم بل ځای کې؟ بیګم نجم الدین په دې خبره خندا کوله چې اسدالدین شیرکو بله کومه خبر پیدا نه کړه او اوس د دمشق د اب او هوا بهانه جوړوي. اسدالدین شیرکو په ځواب ورکولو کې ځن ونه کړ او ویل نه ورندارې، صلاح الدین به همدلته د دمشق په شاوخوا کې اوسیږي. بیګم نجم الدین په خندا شوه او ویل بوځئ. اسدالدین شیرکو ځواب ورکړ ورندار په اصل کې زه غواړم چې د صلاح الدین توره په هره میاشت کې د انسان د وینې خوند وویني. بیګم نجم الدین ورته اجازه ورکړه. ورته یې وویل صحیح ده، خو زه غواړم چې د هغه توره د اسلام د سپېڅلي دین د سرلوړۍ لپاره پورته شي، نه د بازاري بدماشانو د وینو په تویولو. بیا اسدالدین شیرکو خپل ورور ته وکتل او ورته ویل ورندارې زه د تر اوسه هم نه یم بخلی. ورور جانا ته خو ګورې چې ورندارې تر اوسه پورې هغه د تکریت پیښه له یاده نه ده ویستلې. نجم الدین خپله لمن صافه کړه او وویل نه وروره، زه څوک یم چې د ورندار او لیور ترمنځ په خبرو کې راولویږم؟ ته پوهیږې او ستا ورندار ډېر ښه. زه سبا یا بل سبا بیرته راځم. په دې اړه به زه د سلطان نورالدین زنګي سره هم خبره وکړم. اسدالدین شیرکو د دې خبرې نه وروسته بیرون روان شو. بیګم نجم الدین ورته سم د لاسه په تنزیه توګه وویل له تا څخه پردي ښه دي، هغوی چې د چا کور ته د میلمه په څېر ورشي نو د څه خوړلو پرته ترې بیرته نه راځي. اسدالدین شیرکو دومره خجالته شوی و چې څو ساعته د خپل ورندارې تر څنګ پاتې شو او بیا د خوراک او څښاک کولو وروسته بیرته ستون شو.
اسدالدین شیرکو د سلطان نورالدین زنګي سره په یوه ځانته ځای کې وویل زه غواړم چې تاسو ته یو ځان ځارونکی وړاندې کړم. سلطان نورالدین زنګي په حیرانتیا سره اسدالدین شیرکو ته وکتل، بیا یې سر ښکته کړ او په فکر کې ډوب شو. اسدالدین شیرکو وویرید، د هغه په فکر کې نه راتله چې سلطان ولې دومره په فکر کې ډوب شوی دی، ځکه تر اوسه یې د چا نوم نه و اخیستی. بیا یې جرأت وکړ او وویل درون سلطان ته که د خپل غلام د خبرې څخه کوم تکلیف در رسېدلی وي نو د خپل کرم له لارې په بخښنه باندې ونازوئ. سلطان اوږده ساه واخیسته. اسدالدین شیرکو ته یې وکتل او ویل زه په دې فکر کې یم چې تا دا خبره ولې مخته نه کوله. اوس نو اسدالدین شیرکو هم په فکر کې شو، هغه خو لا تر اوسه پورې د چا نوم هم نه و اخیستی. نو سلطان نورالدین زنګي ولې په دومره اندېښنه کې شو؟ هسې نه چې د دښمنانو یې د ده په خلاف غوږونه ور ډک کړي وي. اسدالدین شیرکو ورته په ډېرې عاجزۍ سره وویل درون د سلطانه، خادم خو لا تر اوسه پورې د خبرې تفصیل نه دی بیان کړی، نو بیا تاسو محترم ولې په دومره فکر کې ډوب شوي یاست؟ سلطان نورالدین محمود زنګي ورته وخندل او ویل آیا ستا خبره د دمشق د والي د زوی په اړه نه ده؟ سلطان نورالدین زنګي د اسدالدین شیرکو په حیرانتیا کې نور هم زیادښت راوستلو. اسدالدین شیرکو ورته وویل صحیح ده، ما په دې لړ کې هیڅکله هم له تاسې سره خبره نه ده شریکه کړې. سلطان نورالدین زنګي ورته په ډېره خوشحاله توګه وویل شیرکو مشک هغه دی چې په خپله بوی وکړي، نه هغه چې عطارې ووایي. نن سبا د نجم الدین زوی صلاح الدین زموږ د دربار په امراو کې د بحث موضوع ګرځېدلې ده او تا د هغه په وړاندې کولو کې یوه اونۍ واخیسته. محترمه ما خو یوازې یوه اونۍ مخته صلاح الدین. شیرکو په خبرو کې ناڅاپه ودرېد. هغه فکر وکړ چې سلطان نورالدین زنګي خو همدا خبره کړې وه چې تا د هغه په راوړاندې کولو کې یوه اونۍ ضایع کړې ده. د دې نه دا ډاګیزه شو چې د سلطان نورالدین زنګي جاسوسانو سلطان ته د ده او د نجم الدین ترمنځ د لیدلو ټوله کیسه بیان کړې ده او سلطان نورالدین زنګي د مخه خبر کړی دی. د سلطان نورالدین زنګي شوخه خندا وه. ویل ولې چوپ شوې شیرکو؟ دا صحیح ده چې موږ ته د صلاح الدین په اړه ډېر معلومات ترلاسه شوي دي او ځینې خبرې داسې هم شوي چې د ثابتېدو لپاره موږ ناکراره یو. شیرکو د ډېرې انکسارۍ څخه کار واخیست. ویل ما ته نه و معلوم چې تاسې محترم به د هغه د کتلو تلوسه لرئ، خو زه د همدې خبرې د اجازې د اخیستلو لپاره راغلی وم که نه. کله به یې دلته له ځانه سره را حاضر کړی شئ؟ انشاءالله سبا به ستاسې په وړاندې حاضر اوسي. سلطان نورالدین زنګي تر یوې لحظې پورې ځن وکړ او بیا یې وویل سمه ده، سبا یې له ځان سره راوله، ته هم ځان تیار کړه، کیدای شي موږ په یوه اوږده سفر باندې ووځو. اسدالدین شیرکو د حیرانتیا نه نور بې هوشه کېدونکی و. نن ورته د سلطان نورالدین زنګي هره خبره د اسرارو ډکه وه. اسدالدین شیرکو د سلطان نورالدین زنګي څخه نور څه ونه پوښتل، خو سلطان ورته یوه خبره وکړه او هغه یې پرې ډاډمن کړ. د سلطان نورالدین زنګي خبره څه داسې وه، ډاډه اوسه، سبا به هر څه معلوم شي. شیرکو د دومره اندېښنو ترمنځ راښکېل شو چې په سر یې درد شو. ماښام سلطان نورالدین زنګي خاص دربار جوړ کړ، خو اسدالدین شیرکو پکې ګډون ونه کړی شو. هغه خپل خاص غلام د سلطان نورالدین زنګي خدمت ته ورولېږه او په خپله یې د ناروغتیا له کبله په دې غونډه کې د شریکېدو څخه معذرت وغوښت. سلطان نورالدین زنګي ته
سردار اسدالدین شیرکو او نجم الدین ایوب دومره زیات ګرانو چې په هیڅ توګه یې نه غوښتل د هغوی زړونه ازار کړي. د دې نه پرته سلطان نورالدین زنګي غوښتل د اسدالدین شیرکو سره په یوه ډېرې مهمه موضوع باندې خبرې وکړي او دغه ماښامۍ غونډه هم هغه د یوه خاص مقصد لپاره رابللې وه. خو کله چې د اسدالدین شیرکو غلام راغی او سلطان نورالدین زنګي ته یې د اسدالدین شیرکو د ګډون د نه کولو معذرت وکړ، نو سلطان نورالدین زنګي په همدې وخت کې 2 حکمونه جاری کړل. هو بلې درنو اوریدونکو، لومړی دا چې شاهي طبیب دی سمدلاسه د اسدالدین شیرکو ځای ته د هغه د معالجې لپاره ولاړ شي او د هغه علاج دې وکړي. دویم دا چې دغه ماښامۍ غونډه منسوخ اعلان کړل شي. سلطان نورالدین زنګي فکر کړی چې د ماښامۍ په غونډه کې به هغه په دې مسله باندې د خپلو امراو او وزراو سره سلا مشورې کوي، د کومې په اړه چې اسدالدین شیرکو ته د اشارې په توګه ویلي وو چې سبا به د یوه لرې سفر په لور روانېدل وي. اصلي مشوره خو هغه د اسدالدین شیرکو سره کوله، خو کله چې اسدالدین شیرکو د ماښامۍ په دربار کې حاضر نه شو نو بیا د غونډې د رابللو اړتیا څه وه. کله چې سبا اسدالدین شیرکو راشي نو بیا به ورسره خبرې کوي. اسدالدین شیرکو په دغه فکر کې بیرته را روانو چې په لاره کې ورته امیر نصرالله مخې ته راغی. اسدالدین شیرکو د هغه په کتلو سره خپل استم کړ. نصرالله لږ څه پریشانه شانتي و. اسدالدین شیرکو ترې وپوښتل، نصره څه خبره ده؟ لږ څه پریشانه ښکاري. امیر نصر په سخت اواز کې وویل، زه هم ستا په لور د روانم امیر اسدالدینه. اسدالدین شیرکو ورته ډاډ ورکړ، ورخطا کېږه ما امیره، وا چې زه ستا څه مرسته کولی شم. امیر نصرالله په عاجزۍ سره وویل، تا ته خو به زحمت شي که زما کور ته ولاړ شو او همالته کینو او په ډاډه زړه خبرې وکړو. د اسدالدین شیرکو ذهن هم اندېښمن شوی و. ځواب یې ورکړ، امیر نصره، آیا داسې شونې نه ده چې ته ماښام زما کور ته راشي؟ اوس زما ذهن ډېر اندېښمن دی. امیر نصر ورته په وران اواز سره وویل، زه له تا نه زیات اندېښمن یم امیره. خیر دومره خبره نه ده، زه به ماښام ستا کور ته درشم. که څه هم سپه سالار اسدالدین شیرکو ډېر سخت زړی انسان و، خو د لوی زړه خاوند هم و. نه یې غوښتل څوک په تکلیف کې راښکیل وویني. هغه ته د امیر نصر د مزاج څخه دا ډاګیزه شوې وه چې هغه د ده نه زیات اندېښمن دی او که چیرې د هغه ضرورت ته سمدلاسه توجه ونه کړل شي نو هسې نه چې کوم غلط قدم پورته کړي. اسدالدین شیرکو ترې وپوښتل، نصره داسې څرګنده شوه چې زما خبره در باندې درنه تمامه شوه، زه په خپله خبره افسوس کوم. نصر ورته سمدلاسه په پوره احساساتي توګه وویل، نه میره، ستا په څیر د یو جلیل القدر امیر سره بحث کولو کې څوک ژوندي پاتې کېدی شي؟ زه خو هم تا سلطان ګڼم، صبر وکړه نصره. اسدالدین شیرکو د لاس په اشاره نصرالله تم کړ، بیا یې آس ور مخته کړ او د هغه سپور څنګ ته یې ځان ور نږدې کړ چې لږه شیبه مخته د دې دواړو سره نږدې تیر شوی و. اسپور د اسدالدین شیرکو په کتلو سره سمدلاسه د اسره ښکته شو. سپور په ډېرې عاجزۍ سره وویل، ما ته بخښنه وکړئ امیر، بیا به راڅخه داسې غلطي ونه کړل شي. د ستورو مزل د خپرونې
درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 18مه برخه. دا چې په راتلونکي برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو، دا به په راتلونکي 18مه برخه کې واورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.